د هیلو وړانګه رادیويي ډرامه د ټولو د کامیابی او خوشحالۍ ملګری. زه د خوشحال خیلو کلی له پیړیو پیړیو دلته ودان یم. دا ورپورې د ګودر د غاړې زر کلن چنار له مانه ډېر کشر دی. دا بلبل چې په چنار کې چغیږي د ده د پخوانیو نیا او نیکونو نغمې مې ته وا اوس هم په غوږونو کې ازانګې کوي. خو دا چار چار پیره غرونه، دا پلنې دښتې او دا په مستۍ په ګډا روان سیند، دا ټول له مانه مشران دي. زه د دوی د ټولو د مینې پوره وړی یم. دوی ټولو زما له اوسېدونکو سره مینه کړې او د پریمانه نعمتونو پیرزوینه یې پرې کړې ده. تاسو ته وایم، دا د جومات د منارې د پاسه د رنګینو مرغانو سیل خو وینئ، هغه دی د ګودر پر سر را وګرځېده. هغه دی له مدرسې راتاو شو، د مکتب پر سر یې وزرې ورپولې. وی صدقه یې شم، له مهاجرت نه راستنه شوې ماشومه ملالۍ د بام پر سر ولاړه ده، د مرغانو سیل ته لاس خوروي او سلام ورته کوي. ملالۍ ډېره راباندې ګرانه ده، پرموز پوهه او مهربانه ماشومه ده. اوهو د مرغانو سیل ملالۍ ته وزرې وښورولې، معنا دا چې د ملالۍ سلام یې واخیست. هغه دی د ژرندې پر سر یې هم دوره وخوړه. وی د مرغانو سیل لکه چې د ژرندې په خوا و شا کې دمه کوي. دا دی دلته کېناست. وی قربانې د ژرندې څښتن خوشحال کاکا د غنمو دانې ور وشیندلې. خوشحال کاکا بیخي زیات را باندې ګران دی. دا تکو تنها سړی چې په ژوند کې ډېر غمونه او دردونه لیدلي، خو بیا هم ټول مینه او اخلاص دی. ته به وایې چې زولۍ له خوشحالۍ او له مینې ډکه ده. پر ټولو کلیوالو مینه او خوشحالي ویشي چې ورسره کینې، که وچ بیابان هم یې زړه به دې باغ شي. د کلي ژرندهګړی چنارګل د کاکا خوشحال ملګری هم ګل سړی دی چې څوک ستړی لاروی ژرندې ته ورپیښ شي، په تور چای جوش کې درته شین چای شوي، په سپینو غاښونو درته خاندي او په توره ګوړه دې ستړیا لرې کوي. ته به وایې د خندا کلي ورسره ده، په غم کلپ زړونه په ټوکو او خندا خلاصوي. د سیند اوبو ته وګورئ، زما په غیږه کې ژوند همداسې روان دی لکه دا د سیند روانې اوبه. د سیند څپې مې ولیدې چې له غټو تیږو سره یې سرونه وجنګول. څپې ماتې راماتې شوې، خو بیا یې ځانونه جوړ کړل او د غټو تیږو پر سرونو راواوښتې. همداسې ما هم د خپل عمر په اوږدو کې ټیټې او جیږې ولیدې. غمونه راغلل، د دردونو راته مخه شوه. وی کړولم د غم او درد لویو پهلوانانو ته په غیږه ورغلم، په ملا یې کوږ کړم، خو ماتې نه کړم. دردونه او کړاوونه مې وزغمل، زغم مې وکړ، حوصله مې ونه بایلله. اورېدلي مې وو چې د صبر میوه خوږه وي او خدای جل جلاله د صابرو مل وي. زما د صبر او زغم نتیجه وه چې ژوند لکه خوشحاله ماشوم کټ راته وخاندل. په خندا یې زما غیږې ته رامنډه کړه. ما هم
ژوند دا د مینې او ښکلا د خالق لوی نعمت دا خوشحاله ماشوم ټینګ په غېږ کې ونیوه، پر تندي مې ښکل کړ او یو ځل بیا ما او ژوند په مینه یو بل ته سره وخندل. زه د خوشحال خیلو کلی. یاره خوشحاله که کور دې له غنمو ډک شه. ته څه وایې چې دا شین چای او ورسره دا توره ګوړه ډېره مزه نه کوي؟ چنارګله خوند و مزه خو به خود کوي، ستا خوږې خبرې اورګډې دي او د ژرندې غږ یې پرې د پاسه بل خوا. چنارګله په ژرنده کې وهلکه عماد خانه دا چا پسې راخیستی؟ کور دې وایم له غنمو ډک شه. څه خبره ده چې داسې وارخطا یې؟ وارخطا نه یم، چا راته وویل چې چنارګل به د مزد یو من غنم درکړي. چا درته وویل؟ ملک صاحب حضرت خان راته وویل. ملک صاحب سینه بغل دی، چا ورته ویلي چې د مزد د غنمو نینې سینه بغل ته ګټور شی دي، د سترګو په رب کې سړی جوړی. ملک صاحب وویل چې په یو منډه به ترې غنم راوړي. پرېږده یې خوشحاله که د مصیبت چې یو ځل دا شین چای او تورې ګوړې خوند په خوله شي بیا به هر وخت راته په ژرنده کې ناست وي. وایي وبخې عماد خان. څه دې ویل؟ څادر دې راونیسه چې یو من غنم درته وتلم. وایي له تا نه مې جار کې دغه دی، دا دی څادر مې غنمو ته هوار کړ. چنارګله غنم سم او خواږه ورته وتله، داسې نه چې غاړه دې بنده شي. ښه ده خوشحاله که په سترګو لپه نیمه خو به یې ورته درانه وتلم. بسم الله، کور دې له غنمو ډک شه. دایم یو من د مز غنم راونیسه څادر دی. دغه دی دغسې ای شاوسې زامن غنم دې ډېر شه، دای هم غنم. هلکه عماد خانه غنم سم په څادر کې وتړه، هسې نه چې په لاره کې درنه توی شي. بې غم اوسه خوشحال کاکا، احمد خان په دې کارونو کې استاز دی استاز. وای احمد خانه لږ راوګرځه چې یوه خبره مې په زړه کې راوګرځېده. وای سر دې د ژرندې په څرخ مات شه چنارګله ګله. څه دې ویل؟ ګوره دا توره ګوړه خو پېژنې؟ هو پېژنم یې. ملک صاحب ته ووایه چې د غنمو له نینو سره دې دا توره ګوړه هم ګډه کړي. وایم د نینو په خوند به موړ نه شي. وا دې اورېدل؟ هو حتما. ای خویندو لونو لږ ماته هم ځای وکئ. نسرین خو یوازې ستاسو نه ده، زه مخ پکې لرم. ملالۍ لورې ته هم راځه له ما سره به کښېنې چې کلیوالو نجونو سره بلده شي. مننه ترورې، له تاسو نه به ښې خبرې مې یادې کړم. راځئ قندي ګلې. ملالۍ لورې زه خو وایم چې بیخي د نظریې تر څنګ کښېنئ. شریفه ښه وایي، راځئ ته او ملالۍ دواړه دلته کښېنئ، ځای خو ډېر دی. وایي چې زړه تنګ نه شي ځای نه تنګېږي. چې داسې ده بیا خو دا د کېناستو. ښه اوس دا ووایه چې څه شاتو شکرې دې ورول چې ټولې لکه د شاتو مچۍ درنه راتاوي دي. زه خو د کلي دایه یم، دایه داسې وي لکه د شاتو د مچیو ملکه. د ټول کلي د ماشومانو په زیږون کې مې له امیدوارو میندو سره مرسته کړې ده. ترورې زه خو په مهاجرت کې پیدا شوی یم. هلته دې څه شی زده کړي دي؟ د رخ له ټوټو نه د ماشومانو ګوډۍ جوړولی شم. د ماشومانو شعرونه او کیسې مې یادې دي. دا خو به د کلي ماشومانو ته هم هر څه ور زده کړي. هو خود به یې ور زده کوم. ښه نسرینې تا د دایتوب خبره کوله؟ هو ما ویل چې زه ډېره تجربه لرم. دا نن سبا ډاکټرانې او ډاکټران مې د چا خبره د پښو ګردو ته هم نه رسېږي. لږه ورو ورو غږېږه، له اخوا نه نرسه فرزانه را روانه ده چې هغه یې وانه اوري. 20 ځله خو دې واوري، څه دروغ خو نه وایم، تجربه کاره خو یم که نه. په دې کې خو شک نشته. وایم که ما ته خدای پاک په دې سپین سر اولاد راکاوه نو خدمت خو به مې کوي که څنګه.
وایم خدای دې لمن زرغونه که چې نیمه شپه می زه به د خدمت ته درځمه. وښځو او نجونو هلئ شریفې ته دعا وکئ چې خدای د غبرګونکو اولادونو مور کی. آمین. او بیبي نسرینې بیا څنګه د ښځو په منځ کې ناستئ لکه چې د دایتوب سبق ورته وایي؟ او خو دې ورته وایم که ستا نه مې زده راځه تم کښېنه چې ستا به مې یاد شي. نه زما زده دي. زه خو وایم چې ځینې خبرې زما هم ومنه چې امیندوارو میندو ته دې ګټه ورسیږي نه ضرر. ستا کومې خبرې ومنم؟ هسې ما ویل چې کله کله له ډاکټرې نه په ځینو خبرو کې مشوره اخله. ډاکټره به له ډاکټرې نه د څه شي مشوره واخلم؟ د مور او ماشوم د زیږون په اړه. بس فرزانې زه له ډاکټرانو نه ډېره ښه پوهېږم. خیر دی نسرینې ته غوسه کېږه ما فرزانه هم له بده نیته نه درته وایي. شریفې ترورې نسرین هسې راته سره وشنه کېږي. زه ښه ورته وایم په خپل سر ځینې کارونه مور او ماشوم ته ضرر پېښوي. هو دا خبرې په تلویزیون کې هم راځي چې په خپل سر علاج د مرګ خطر لري. له خیره دا پولم جوړه شوه. اوس به د پټي دا بله پوله جوړه کړم. اوهو دا ملک صاحب نه دی چې په پټي کې کار کوي. دا خو سینه او بغل و. راځه چنارګله ولې داسې شورتي ودرېدې او له ځان سره بنګېږې؟ ملک صاحب اورېدلي مې دي چې د سینه او بغل په ناروغۍ کې کار کول بدن ته تاوان لري. همداسې ده. ما هم له ډاکټرانو اورېدلي چې په دې ناروغۍ کې آرام او استراحت کول ښه وي. وایم کور دې له غلې ډک شه ملک صاحب چې داسې ده خو تا به م آرام کړی و. پوله او پټی به دې په بل چا جوړ کړی و. نو زه خو روغ و جوړ باندې ادم یم چې سړی ناروغه نه وي کار کول خو بدن ته ګټه لري. ښه هغه زما د مزد د غنمو نینې لکه چې ښې در باندې لګېدلي دي. ما ورته ویلي و چې د غنمو نینې د هر مرض دارو دي. والکه چنارګله ویښې که په خوب کې راته ګډې د څه شي د غنمو نینې؟ وایم کور دې له غلې ډک شه ملک صاحب د ژرندې د مزد د غنمو نینې. ما لا دا خبره هم ورته وکړه چې ملک صاحب دې نینو ته توره ګوړه هم ورګډه کي چې د خولې خوند یې ور برابر کي. چنارګله ته د غنمو د نینو او د تورې ګوړې ډنډوره ډنګوې خو زما ور باندې هیڅ سر نه خلاصېږي. ملک صاحب وایم کور دې له غلې ډک شه ته لږ چرت ووښه در په یاد به شي. دا سینه او بغل داسې مرض دی چې له ناروغ نه دا هېروي چې ما پرون څه خوړلي دي. والکه له ځانه کمعقل مه جوړوه. درته مې وویل چې زه نه سینه او بغل وم او نه مې نینې مینې خوړلي او نه توره ګوړه. وایم کور دې له غلې ډک شه خو پرون د ژرندې ته احمد خان رالېږلی و. ورته دې ویلي و چې سینه او بغل یم. یو من د مزد غنم مې ورکړل چې ته یې نینې وخورې او سینه او بغل دې ښه شي. لا حول ولا دا همت خان خو په رښتیا مصیبت دی. دا دی وینې مې زه خو روغ جوړ یم. یعنې مصیبت خان ما ته دوکه راکړې ده. ای وایم کور دې له غلې ډک شه. خو دې دوکه در سره کړې ده. ته صبر زه به یم خوښ شم. دا د بدماشۍ پیریان مې که د ده له سره ونه لزول حضرت خان به نه یم. زه یو کلی یم خوشحال خیل کلی. زما غېږه د بوډۍ ټال غوندې له رنګونو ډکه ده. کله دې په سرلي په زرغونو او ګلورینو رنګونو لامبم. کله هم لکه ستړی لاروی د اوړي په ټکنده غرمه کې خولې ولاړ وم. کله مې هم لکه رنځور نرګس لکه زیړې نیولي ناروغ د مني زیړ بخون رنګ اغوستی وي. او کله تر غرونو واورو لاندې له یخنۍ رېږدم. په خپلو تودو اسویلو د خپل ژوند د لاسونو ګوتې تودوم. زما زولۍ د ژوند له هندارو ډکه ده. زما په زولۍ کې د ژوند هره هنداره په مینه وګورئ او د ژوند 1001 رنګونه پکې ولټوئ. زه د خوشحال خیلو کلی یم. د هیلو وړانګه رادیويي ډرامه د ټولو د کامیابی او خوشحالۍ ملګری.